او ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه موږ یو شی پر تاسو څښو، یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي. په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسې څښو چې تاسې د نشې مواد هم ورڅخه جوړوئ او پاکه روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. او ګوره، ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحي وکړه چې په غرونو کې، په ونو کې او په څپرو باندې خیژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه او د هر ډول میوو شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي.